تازه سپین بولدک کې جګړه سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن خطه کې مرژوبله اوښتې د کندهار سپین بولدک دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن خطه کې د مرژوبلې راپورونه ورکول شوي دي په سپین بولدک کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې خطه پرون چهارشنبې 12 د تلې شاوخوا 3 بجې پیل شوې او څه باندې 1 ساعت یې دوام کړی دی د دوی په وینا پرونین خطه کې د چمن په سیمه کې یو سپینګری سړی او یو هلک وژل شوي او همدارنګه یو پاکستاني پوځي او یو بل هلک بیا ژوبل شوي دي ورته مهال سپین بولدک بیا ځایي سرچینې وایي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 2 ماشومان ټپیان شوي او نور چاته زیان نه دی رسېدلی د دغې نښتې لامل معلوم نه دی خو طالب چارواکي تور پورې کوي چې لومړی ډزې د پاکستاني ځواکونو له لوري شوي او بیا نښته پیل شوې ده پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د طالبانو په خبره چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د مسافر او ترانزیت پر مخ خلاصه ده او د تړل کېدو خبرونه یې ردوي سرچینې هم تاییدوي چې یا د دروازه خلاصه او د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي سپین بولدک کې تر دې وړاندې هم څو ځلې نښتې شوي چې د مرژوبلې ترڅنګ دغه دروازه په ورځو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده